बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुगुमर गरु ज़ईम इब्रार और तासु गोरे टेक्निकल इब्रार खान यूट्यूब चैनल खुगुमर गरु संग तासु पतर मंग यूट्यूब कोर्स स्टार्ट कर लेन उन जमंग यूट्यूब द कोर्स वम वीडियो दा नो परी वीडियो के तासु दर वख में तासु संग कोले शी पखपल मोबाइल के द वीडियो द पारा थंबनेल जोड़ के थंबनेल दी तो वेले शी तासु पर स्क्रीन मान कारी दे द थंबनेल वेले शी तासु द वीडियो द पारा ढेर अहम चीज दे सही ना पर वीडियो मान चेना द कम द फासिल लिखल भी दी त थंबनेल वेले शी چې دا थंबनेल تاسو په ویډیو باندې ډیر زیات اثر هم کوي چې تاسو کله ویډیو د پاره थंबनेल جوړ کړئ او په باندې थंबनेल ولګوي نو تاسو ویډیو چې کم دنو بیا ډیر زیاته کده کیږي د وایرل کېدو چانس هم وي چې تاسو थंबनेल نه جوړو نو بیا تاسو ویډیو څوک نه ګوري صحیح ده نو راځي چې دا ویډیو سٹارټ کوو که چېرته تاسو روز پورې زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ نو راځي چې تاسو موبایل په سکرین باندې دروخه ما چې تاسو بسنګ کولای شئ چې د یوټیوب ویډیو د لپاره थंबनेल ساز کړئ نو راځي نو دوستان تاسو ویډیو سکیپ کوئ نو او ویډیو پورا وګورئ زه تاسو په خپل یوټیوب چینل باندې خېما تاسو به همداسي زبردست او پروفیشنل थंबनेल خپل ویډیوګان لپاره جوړ کړئ تاسو لیدئ چې ما دی ویډیو په دا څنګه थंबनेल جوړ کړل او په نور ویډیوګان باندې هم تاسو زمونږ थंबनेल لیدئ شئ نو که تاسو ویډیو د اخیره پورې وکړئ نو تاسو په نننۍ ویډیو کې پروفیشنل थंबनेल جوړول زده کړئ صحیح ده نو ډیر لپاره سمپلی تاسو راشئ د اپلیکیشن ضرورت به وي صحیح ده پکس آرټ که تاسو انسټال وینو صحیح ده او که تاسو نو انسټال نو تاسو ته پلی سٹور کې سرچ کړئ پکس آرټ صحیح ده تاسو برا پکس آرټ اپلیکیشن سرچ کړئ او دا به تاسو انسټال کړئ نو دا ما انسټال کړل او تاسو به انسټال کړئ صحیح ده نو څنګه تاسو انسټال کړئ نو سمپلی وراشي تاسو پرېمانه کلیک وکړئ پرېمانه څنګه تاسو کلیک وکړئ نو پکس آرټ اپلیکیشن مداسي اوپن شي نو خاصه چې دا لاسي اوپن شون تاسو به سمپلی راشي او د پلس په بٹن باندې کلیک وکړئ د پلس په بٹن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو سمپلی تاسو بل ته لاندې راشي صحیح ده نو دلته تاسو خپ غور سو ګورئ چې تاسو د थंबनेल سایز چې کوم دنو غلط سلیکټ نه کړئ نو تاسو بل ته راشي او پرې پیک کنوس باندې تاسو کلیک وکړئ او کې پیک کنوس باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو لیدئ شئ د یوټیوب ویډیو د थंबनेल لپاره چې کوم سایز دی کسٹم سایز نو دا چې کوم دنو 1280 بای 720 دا تاسو لیدئ شئ تاسو بر थंबनेल لپاره هم دا دومره سایز سلیکټ کړئ تاسو دا لیکل لیدئ شئ 1280 بای 720 صحیح نه تاسو بل ته راشئ او دا 1280 بای 720 بل ته ولیکئ نو تاسو بر دې کسٹم سایز چې کوم دی نو دلته 1280 ولیکئ او هایټ به 720 ولیکئ صحیح نه نو 1280 بای 720 کسٹم थंबनेल دلته سره ایرو دا نشان ښکاري سمپلی تاسو برغه باندې کلیک وکړئ په نوم څنګه تاسو کلیک وکړئ نو بیا د ایرو پر نشان باندې کلیک وکړئ په نوم څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو سره ایډیټ ایمیج ښکاري تاسو پر ایډیټ ایمیج باندې کلیک وکړئ په نوم څنګه اوس تاسو کلیک وکړئ دوستانو نو تاسو به دلته راشي او پر ایډ فوټو باندې کلیک وکړئ صحیح نه پر ایډ فوټو باندې کلیک وکړئ او تاسو بر خپل ګیلری نه یو دوه بیک ګراوند راوړئ یو دوه پټۍ براوړئ چې پاغه باندې تاسو لیکل وکړئ صحیح نه نو ډیر لپاره تاسو د خپل ګیلری نه داسې دوه پټۍ زو سره لمه نو دوستان دا تاسو لیدئ چې ما دوه پټۍ راوغه سره یو زیاله او یو ابي پټۍ صحیح نه نو تاسو راوغه سمپلی راوښه او تاسو پر ایډ باندې کلیک وکړئ دوستانو کله پټۍ تاسو سره نه وینئ تاسو ګوګل نه ډاونلوډ کولای شئ صحیح نه تاسو څه قسم رنگ په سرچ کوئ نو قسم رنگ به تاسو دینه ډاونلوډ کولای شئ د ګوګل نه صحیح نه نو سمپلی په اسانۍ سره تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولای شئ نو سمپلی تاسو برا پټۍ داسې برابر کوي صحیح چې پرې کې اوس تاسو را لیکل وکړئ نو دا اولنۍ پټۍ به داسې اخوا کو زه دا پټۍ دلته برابر وم صحیح نه थंबनेल لپاره تاسو ویډیو په منځ کې سکیپ کوئ مو ویډیو پورا وګورئ که تاسو دا ویډیو وکړئ نو ان شاء الله بیا تاسو په صحیح طریقې سره یاد کړئ د थंबनेल جوړول نو تاسو برا پټۍ دا صحیح کوي صحیح او دلته اوس تاسو راشئ او دلته را ټیکس دا بٹن تاسو ښکاري مطلب ټیکس لیکل اوس موږ لیکل کوو چې لکه مطلب زه اوس په دې کې لیکل کوم چې د فیسبوک پیج وسنګ جوړو نو زه اوس دلته لیکل کوم نو دوستان دا تاسو لیدئ چې دا ما ولیکل چې د فیسبوک پیج جوړولو اسانه طریقه نو تاسو بلاري سوالي کوي دلته بیا د لاټۍ پر نشان باندې کلیک وکړئ په دې باندې څنګه کلیک وکړئ دا تاسو لیدئ چې زمونږ دا لیکل وس نه ښکاري نو دې لپاره تاسو یو کلر سلیکټ کړئ سور کلر باور کړئ چې دا لیکل ښکارا شون تاسو پر کلر باندې کلیک وکړئ په کلر باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ریډ یعنی سور کلر ورکړئ او دا لیکل بداسي غټ کړئ صحیح دا لیکل تاسو څنګه داسې غټ کړئ دا تاسو داسې ډبل کولای هم شي صحیح دا دا تاسو داسې کوي صحیح دا تاسو داسې کړئ نو تاسو پرې پټۍ کې داسې سلیکټ کړئ تاسو لیدئ شئ او تاسو پرې پټۍ کې داسې سلیکټ کړئ نو چې دا لیکل اوس تاسو وکړو دوستانو نو سبا تاسو پرې کې نور لیکل کوئ صحیح دا زرا थंबनेल زر جوړوم تاسو په قلار جوړ کړئ چې په کم ټاپک باندې تاسو ویډیو جوړوئ باقي ویډیو لپاره ښه زبردست او صحیح थंबनेल جوړ کړئ نو اوس بل ته موږ نور لیکل کوو صحیح دا پټۍ به اوس هم داسې سلیکټ کړو او بیرته راشئ او د ټیکس په بٹن باندې کلیک وکړئ نو اوس موږ نور لیکل کوو
نو دوستان دا تاسو لیدای شئ چې دا ما نور لیکل وکړو چې د فیسبوک پیج ما هم سیټینګ صحیح نو دا تاسو هم بیرته سلیکټ کړئ داسې او دا لیکل چې کوم دین دا هم تاسو داسې برابر کړئ دا داسې لږ وغونتې واړه کړئ صحیح دا تاسو په یوه کرښه کې راولئ داسې تاسو په یوه کرښه کې داسې راولئ صحیح شوه تاسو لیدای شئ بس دا تاسو په ګوتو باندې داسې برابر کړئ لیدای شئ دا تاسو داسې برابر کړئ نو زه اوس دا ویډیو زمانه اوږده نشي زه ویډیو لږ زر زر کوم تاسو په قلار جوړ کړئ ښه مزیدار صحیح ده دا تاسو لیدای شئ دا به همداسې سلیکټ کړئ دا څنګه دا تاسو سلیکټ کو نو اوس به دلته تاسو لږ په انګلیش کې اوس یو کرښه لیکل وکړئ دا تاسو لیدای شئ چې دا ما په انګلیش کې ولیکلو چې هاو ټو میک فیسبوک پیج صحیح ده په انګلیش کې که تاسو لیکئ او که نه تاسو خوښه ده صحیح ده هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي هغه تاسو لیکئ او که نه دا به همدې له تاسو داسې کلر ورکړئ صحیح ده دا به داسې برابر تمنیل صحیح ښکاري صحیح ده نو تاسو لیدای شئ چې تاسو به دوه درې کرښې داسې لیکل وکړئ نو اوس چې کوم دا دواړه خالي زیږنان پاتې شو دا تاسو لیدای شئ یو خالي زیږنان دا پاتې شو په دې کې دا خالي زیږنان پاتې شو نو دې دپاره به سمپلي تاسو داسې چالو وکړئ چې دلته به تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ که خپل تصویر نه سلیکټ کوو نو د بل چا تصویر به سلیکټ کړئ خو لکه تصویر چې کوم دی تاسو باره خپل سلیکټ کول پکاري که چېرته تاسو ټیکنیکل ویډیوګانې جوړوئ نو دې لپاره که تاسو خپل تصویر سلیکټ کوئ نو سمپلي را به شئ په ایډ فوټو باندې به کلیک کړئ په ایډ فوټو باندې څنګه کلیک وکړو نو زه دلته اوس د ګیلرۍ نه په دې باندې خپل یو تصویر سلیکټ کوم صحیح ده نو دوستانو همدا زما تصویر ده دا زه اوس سلیکټ کوم صحیح ده په دې باندې څنګه کلیک وکړم دلته تاسو پر ایډ باندې کلیک وکړئ پر ایډ باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو به خپل تصویر داسې را برابر کړئ صحیح ده او دا به چې کوم دی نو کراپ کړئ دا به تاسو داسې کټ کړئ دې نه راغاړي داسې کټ کړئ صحیح ده او تاسو داسې کټ کړئ څنګه تاسو کټ کړئ نو خپل تصویر به داسې لږ راغاټ کړئ چې لږ هم راغاټ کړئ تاسو به دلته داسې ولګوئ تاسو لیدای شئ دا تاسو هم په دې طریقه باندې ولګوئ نو ډېر زبردست او پروفیشنل به ښکاري دا تاسو داسې ولګوئ نو دا شو اوس لکه زموږ دغه زیږین پکې هم ډک شو نو اوس تاسو ته ښکاري دا زیږین خالي کم چې پاتې شو نو دې لپاره ته هم علاج ښیم نو دې لپاره سمپلي بیا به راشئ پر ایډ فوټو باندې به کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو اوس به مطلب تاسو په کم ټاپک باندې ویډیو وي نو هغه تصویران تاسو راغستی شو دلته به زه اوس د پیج یو تصویر راواخلم صحیح ده او یو تصویر به چې کوم دی د فیسبوک راواخلم دا تاسو لیدای شئ دا به زه داسې راواخلم او دا دوه تصویران به همدلته داسې سلیکټ کړم صحیح ده نو دا یو به زه دلته داسې سلیکټ کړم صحیح ده دلته داسې کراپ کم لګم او تاسو په جلتۍ سره داسې لږ کراپ کوئ صحیح ده او دا به دلته داسې ولګوئ صحیح ده تاسو لیدای شئ دا به دلته داسې ولګوئ د یوټیوب فیسبوک دا کم تصویر چې کوم دی نو دا به تاسو داسې ولګوئ نو اوس تاسو لیدای شئ چې څونه پروفیشنل او زبردسته تامنیل موږ په یو څو منټه کې جوړ کړو نو دوستانو تاسو د خپلو ویډیوګانو لپاره تامنیل جوړوئ نو تاسو ډېر په قلاره او په زبردست طریقې سره جوړ کړئ ما تاسو ته زر زر طریقه وښو صحیح ده نو تاسو لیدای شئ څونه پروفیشنل تامنیل موږ جوړ کړو اوس په سمپلي که تاسو را تامنیل په خپل موبایل کې سیو کول غواړئ ګیلرۍ کې نو تاسو دلته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا نشان صحیح ده تاسو به دې ایرو پر نشان باندې کلیک وکړئ نو څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو را کلوز ښکاري دا کلوز کړئ نو تاسو اوس په ګیلرۍ کې ښیم چې دا زموږ دا تامنیل جوړ شو او قانون دا تاسو لیدای شئ چې بالکل یو زبردسته او پروفیشنل تامنیل زموږ جوړ شو دا اوس موږ په ویډیو باندې لګول غواړو نو دلته سمپلي تاسو راشئ وایټ سټوډیو په خپل موبایل کې اوپن کړئ نو دوستان تاسو څنګه وایټ سټوډیو ته راغلئ تاسو دلته پر کنټینټ باندې کلیک وکړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو اوس به دا تامنیل چې کوم دی دا تاسو په خپل ویډیو باندې ولګوئ نو ښه دوستانو زموږ دا ویډیو زه صحیح ده په دې نورو باندې تامنیل لګېدل په دې نورو ویډیوګانو باندې صحیح ده خو په دې ویډیو باندې تامنیل نشته صحیح نو په دې ویډیو باندې موږ اوس سمپلي کلیک وکړو داسې په دې ویډیو باندې موږ اوس تامنیل ولګوو نو ښه دوستانو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو اوس سمپلي تاسو د پنسل دا نشان ښکاري تاسو د پنسل په نشان باندې کلیک وکړئ تاسو څنګه پنسل په نشان باندې کلیک وکړو نو بیا به دلته راشئ او بیا ور پنسل په نشان باندې کلیک وکړئ چې بیا پنسل په نشان باندې کلیک وکړو تاسو را کسٹم تامنیل ښکاري تاسو په کسٹم تامنیل باندې کلیک وکړئ خو زیاتو مرګرو چې دای چې لکه پرې باندې را تامنیل نه لګي نو تاسو خپل چینل ویریفای کړئ نو بیا تاسو په خپل ویډیو باندې تامنیل لګولی شئ نو اوس موږ دا تامنیل راوالو او دلته به دا تامنیل داسې سلیکټ کړو او د ډن په بټن باندې به کلیک وکړو او دا تاسو لیدای شئ چې بیا موږ سیو کړو نو دا تاسو لیدای شئ چې په دې طریقه باندې تاسو تامنیل جوړولی هم شئ او بیا په دې طریقه باندې په خپل ویډیو باندې لګولی هم شئ صحیح شوه نو په دې ویډیو کې ما تاسو ته دروغ چې تاسو څنګه کولی شئ چې په پروفیشنل طریقې سره په خپل موبایل کې تامنیل جوړ کړئ او بیا په خپل ویډیو باندې وروخیږئ صحیح شوه نو په دې طریقه سره تاسو تامنیل جوړولی شئ نو دوستانو که تاسو اوس هم دا ویډیو ګورئ نو موږ ته په کمنټ کې ډن ولیکئ چې تاسو د تامنیل یادول زده کړه صحیح ده نو موږ ته په کمنټ کې ډن ضروري ولیکئ چې موږ ستاسو ویډیو تر اوسه پورې وکته کمنټ ضروري وکړئ نو خو ګمرګرو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د یوټیوب ویډیو دپاره تامنیل ساز کړئ صحیح ده نو که چېرته تاسو را ویډیو خوښ شوي ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ څنګه تاسو ته پته د یوټیوب کورس زموږ شروع دی سبا به انشاءالله نوی ویډیو هم راشي نو د یوټیوب کورس چې کوم دی نو تاسو یو ویډیو هم نه مس کوئ ځکه چې تاسو به انشاءالله دا کورس چې پوره شي نو تاسو بیا د یوټیوب د A والا د Z پورې ټوټل په یوټیوب په کورس باندې پوه شئ صحیح ده نو انشاءالله په بل نوی ویډیو کې ملاویږو د الله په امان